السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. اسلامی کال مطابق 134 هجری ورځ و یو سړی د دریاب په غاړه خیمه لګولې و او ناسو بهر د غزوله به کولې چې ناسه په چغې شو او زوی خیمه ترانه وته د یری نه ډکو لار چې دا ولې د حیران شو د ماشوم د یری سبب معلومولو د پاره بهر تر وته وای کتل چې باسونو باندې خلک په تیز رفتاری سره خیمه طرف تر روان دي په لاسونو کې ورسرتوري هم دي سړی چې د حالت ولې د خپل زوی په شاک او دریاب ته ورکوز شو دغه وخت کې دشمن نږدې را ورسېدو او دغه گزارونه هم وکړل خو ناکام شو. د سړي په کامیابی سره د دریاب عبور کو خپل وطن پرې خودو او یو ناشنا وطن ته لاړو. هلته یو داسې عظیم الشان سلطنت جوړ کو چې هغه رسول صدو پورې قائم و. د سړي د تاریخ په عظیم جرنیلانو کې حسابيږي او تاریخي د عبدالرحمن الداخل په نوم سره پیژني. عبدالرحمن الداخل په 113 هجری کې پیدا شوی و. د عمر 15 کال او چې پلار وفات شو. پلار د وفات نه بعد د تربیت د نکاح چې هشام په خپل ذمہ باندې واغستو. عبدالرحمن کې د وړوکواري نه د یو قائد صفات پراته وو چې د غیر وجنه د نکاح سره ډیر محبت وو. دغه زمانه کې په اندلس باندې د مسلمانانو حکومت د تاریخ بن زیاد د فتح نه بعد شروع شوی او د امیو په زمانه کې د عمرو حکومت په اندلس باندې دغه عمراو لکه سمح ابن مالک او عبدالرحمن الغافقي په شان خلکو فتوحات حاصل کړي په اندلس کې. د مسلمانانو فتوحات فرانسه ته رسیدلی وو. د اموي سلطنت په اختتام کې د اندلس حالات ډیر بدل شوي وو. د ډیر بغاوتونو د وجنه په اندلس کې بیا منی ښکارا شوی و. یوسف الفهري د عقبه بن نافع نوسی او کوم چې افریقا فتح کړی و او د اخري امیر ثابت شو د اندلس لپاره او د امیري د 129 هجری نه شروع شوی و. دغه زمانه کې په اموي حکومت باندې زوال ښکارا شو او د دې په ځای باندې عباسي نوي خلفا وګرځیدل او د اموي اخري حکمران مروان بن محمد په مصر کې قتل کړی شو. د امویو په خاتمه سره عباسیین شروع شو د امویو په قتل باندې. کوم ځای چې به سوګریدو چې د اموي خاندان سره تعلق ساتي نو هغه به وجلو. په دغه خاندان کې ځوان عبدالرحمن الداخل و. عبدالرحمن الداخل له عباسیین نو تختیدو او قنیسرین علاقې ته لاړو. دغه علاقه کې د سره د پلار غلام بدر هم میلاو شو او د دوه شام ته راغلل. د شام نه مصر ته د مصر نه برقه ته تر دې چې قیروان علاقې ته راورسېدل. د قیروان حکیم عبدالرحمن الفهري شروع شو او د اموي خاندان خلک به نیول او وجل وي. عبدالرحمن الداخل چې حالت خخ کار نه شو نو هغه روان شو بری نبزه قبیله ته لاړو. دا قبیله په سبت خار کې واقع و. چونکې د مور تعلق د دې قبیله سره و د دې وجنه د هغه د سره ډیره مینه پیدا شو. هغه عبدالرحمن داخل ته د یقین ورکو چې موږ به هر حال کې استعمارت ته تیار یو. په سبت خار کې د سوق تیرولو نه بعد عبدالرحمن ته پته ولګیدا چې افریقا باندې قبضه کول ناممکن دي. دغه وخت کې عبدالرحمن اطلاعات میلاو شو چې اندلس کې بغاوتونه زیات شوي دي او دغه امیر یوسف الفهري دغه نه تنگ راغلی دی. عبدالرحمن دا موقع یو غنیمت وګڼله او اندلس کې زی په سرداران د خطونه ولېګل. هغه خلک چې عبدالرحمن پیدا ګمانو چې د خلک وسوم د اموي حکومت سره مینه ساتي د غوسر رابطي شروع کړي. خپل غلام بدر ولېګو سرداران سره د ملاقات لپاره. زی په زی ملاقاتونو نه بعد باز یمنی قبایل او عبدالرحمن سره بیعت وکړو او هغه دعوت ورکو اندلس ته راتللو باندې. عبدالرحمن یو کشته کې سور شو د دریاب په غاړه منکب خار ته ورغی. خلکو عبدالرحمن استقبال وکړو او هغه ته خوشامدید ویلو او د اموي خاندان کې اولنې شاهزاده چې اندلس ته داخل شو. دیو چې عبدالرحمن ته د داخل لقب ورکړی شو. عبدالرحمن مختلف علاقو کې وګرځیدو تر دې چې اشبیل یا تلاړو د غزي حکیم ابو صباح د عبدالرحمن داخل سره بیعت وکړو. په لږ وخت کې د عبدالرحمن سره 3000 فوج راجمع شو. یوسف الفهري او سمیل چې په دغه زمانه کې د اندلس حکمرانانو د اطلاع میلاو شو چې عبدالرحمن داخل اندلس ته راغلی دی. په دغه زمانه کې سرقسته والا خلکو عیسایانو په جمع باندې بغاوت کړو او د دوه حکیمان د بغاوت په ختمولو کې مشغول وو. یوسف الفهري او سمیل چې دا واوریدل نو واپس دوی اطلاع تراغلل د عبدالرحمن داخل سره د مقابله کولو لپاره. د قرطبي سره خواته د دوه لخرو مقابله وشوه د معرکه المصارف په نوم باندې. په دې مقابله کې عبدالرحمن داخل ته فتح میلاو شو او یوسف الفهري د میدان نه وتښتیدو. دینه بعد عبدالرحمن قرطبي ته داخل شو او جامع مسجد ته لاړ او د خلکو ته د جمعې خطبه ورکړه او مسلمانانو سره بیعت وکړو. په دې طریقې سره یو سلطنت د امویو قائم شو په اندلس کې او د دې سلطنت اولنی حکمران عبدالرحمن الداخل و چې عمر 15 کال و. یوسف الفهري د خپل شکست نه بعد تویت لا تلاړو او سمیل جیان علاقې ته د دوه بیا راجمع شو د عبدالرحمن الداخل په خلاف باندې په 140 هجری کې. لیکن دوی ته بیا شکست میلاو شو. په دغه معرکه کې سمیل گرفتار کړی شو
یوسف الفیری د 10000 کسانو سره دوباره د عبدالرحمن داخل مقابله وکړه، لیکن دته یو ځل بیا شکست میلاو شو. یوسف الفیری دین بعد یو ځل بیا ته د تللو اراده وکړه، خو بلار کې د خپل فوجي د لاس وجلې شو او هر چې سمیلو نو هغه بجیل کې وجلې شو. په دې جنگونو سره د عبدالرحمن داخل په خلاف بغاوتونه ختم نشو بلکې خزيات شو. د ټولو خطرناکه مقابله عبدالرحمن داخل د عباسیانو سره کړې و. ابو جعفر المنصور عباسی خلیفہ یو خط او جنډه ولېګله علي بن مغیث ته، او هغه حکم وکړ چې عبدالرحمن سر مال راوړه. د 146 هجری واقعه ده. علي بن مغیث تقریبا د وزر فوج سره راغی او بشدوان علاقه باندې قبضه وکړه. عبدالرحمن داخل د علي بن مغیث د مقابله لپاره خپل غلام بدر راولېګو، لیکن علي بن مغیث د خار نشاته لاړو او بشمیل باندې قبضه وکړه. عبدالرحمن داخل خپل فوج سره راغی په قرمونه قلعه کې بند شو. علي بن مغیث د قلعه محاصره وکړه او د 2 میاشتو پورې عبدالرحمن داخل په قلعه کې بند و. کله چې محاصره ډیره اوږده شوله نو عبدالرحمن داخل یو ورځ د خپل فوج سره اچانک د علي بن مغیث په فوج باندې حمله وکړه او په دې جنگ کې علي بن مغیث وجلې شو. عبدالرحمن داخل د نور سردارانو سرونه په صندوق کې بند کړل او ابو جعفر المنصور ته ولېګل. ابو جعفر المنصور چې کله صندوقونه وکتل هغه حیران شو، شکر دې الله ادا کو، وی د الله شکر دې چې زموږ عبدالرحمن په منځ کې سمندر حایل ګرځولې ده. ابي تعجب کو، وی زه تعجب کوم د عبدالرحمن داخل د حالت نه چې دې به سر ساماني په حالت کې خپل وطن نو شړلې شو، ادي ولري وطن ته لاړ ول د خپل سلطنت قائم کو. د دین علاوه عبدالرحمن داخل اکثر عمر د بغاوتونو په ختمولو کې تیر شوی دی. 165 هجری کې عبدالرحمن داخل حسین ابن یحیی مقابله لورغه سرقسته ته. عبدالرحمن داخل خلق محاصره کړل، الګ وخت بعد خلق تسلیم شو او حسین ابن یحیی عبدالرحمن داخل ته حواله کو او وجلې شو. دینه بعد عبدالرحمن داخل واپس راغی خپل دارالحکومت ته. عبدالرحمن یې منظم او قوي فوج تیار کو، نغول به خاص تربیت ورکولې کېدو. عبدالرحمن په خپل حکومت کې یو ناشنا قصر تیار کړو د قصر رصافه په نوم باندې. په دې قصر کې ناشنا قسم بوټي نهل کړی شي د مختلف علاقو نه راغوښتل شوی. په دې بوټو باندې ریسرچ کول لپاره جدا جدا ساينسدانان مقرر کړی شوی. د قرطبي خاري په غټ دیوال سره محفوظ کړو. د دین علاوه عبدالرحمن داخل یو ناشنا غټ جماعت جوړ کړو چې باغی کې تقریبا 900 پورستنی لګیدلې وي. دا مسجد مخکې یو چرچ او مسلمانانو د عیسایانو ناغسته او عبدالرحمن په دې باندې د جامع قرطبي په نوم باندې یو غټ جماعت جوړ کړو. په دغه دور کې د غاصب بن القیس په نوم باندې یو فقيه اندلس ته راغی. دغه ورځ نه په اندلس کې مالکی مسلک رایج شو. غاصب بن القیس په اندلس کې خلکو ته امام مالک رحم الله یو کتاب موطا امام مالک پڑھاواله. عبدالرحمن داخل دا خواهش شو چې اندلس سلطنت دی په هر لحاظ سره ډیر علاوه د بغداد نه. د وجه اندلس په بادولو کې عبدالرحمن داخل ډیر کوشش کړو. 172 هجری کې د 34 کال حکومت کولو نه بعد عبدالرحمن داخل وفات شو او دغه نه بعد د حکومت د رضوی هشام تر نقل شو. عبدالرحمن داخل باره کې راځي چې د ډیر حلم، صبر، عزم او چت همت والے انسانو. د خپل ځواني کې چرته هم په یو جنگ کې قیادت او مشري نه وکړي، لیکن کله چې د ضرورت پیښ شو نو د داسې کارونه وکړل چې دشمن ورته حیران و. عیسایانو مورخینو د باره کې لیکلي دي چې دا یو صبر والے انسان و، لیکن د خلکو ډیر بغاوتونو او بدی روی د نسخ بدیل او بخپل ملګرو شک کوونکې انسان جوړ کړو.